خواته دی اوړم ای بدلې ونیا دا کم خواته دی اوړم ای بدلې ونیا هېرېږي نه ورکېږي ښکلیا دلې ونیا مخونه دي داغونه رنګونه دي داغونه داغونه دي داغونه داغونه دي داغونه دا زهر به زه څنګه تېروم خدایه پاکه زما ته احوره که نه خدایه تا ته مې سوال نه زه ولې محمود ته کال وکړم هغه پخپله ما ته کال کوي زه به ورته وایم چې ما پسې به دلته راځي ګور سالاره د ګلمکۍ متعلق فیصله کې ته لږ زما مطلب دی چې زه د ګلمکۍ متعلق ټول معلومات او تفصیلات د دلبر نه راخلم ستا د اسانۍ دپاره ستا په روایاتو کې زما د انکار ګنجایش شته د پیغلتوب د لپټې داغونه نه پاکېږي زه پوهیم په تا تا په زړه کې یو لوی طوفان پټ کړی دی زما هم څه دماغي دوره کشور زما د لور نازو نیازبینتوب ته لیونتوب مه وایه یو غیر غوندې هلک دی ناڅاپه یې رابطه وکړه ما ورته ویل چې هر کله راشه راځه سالار درغلو سالاره زما او ستا د لاس کرښې لرې ډېر لرې په یو ځای کې میلاویږي تا ته پته ده چې د دې په هکله یو شعر هم شته دا خو مخ په مخ روان یو چې بیلیږو ګنې لاره خو زما او ستا یوه ده شاجي زما ستا لاره څنګه یوه ده چې موږ د یو بل په خبره نه پوهېږو زه خو پوهېږم په کار خو دا وه چې زه هم پوهېدی نن ستاسو د خبرو انداز ناسته کتل هر څه بدل بدل ښکاري نه نو ته په ما پوهې نه شوې دغه صحافیانو په حواله خو څه خبره نه ده د صحافیانو مرګ یو معمول دی سالاره سبا به اخبار کې غټه سرخي وي د هر یو چینل یوه تبصره پرېږده صحافیان چې خپل کار کوي موږ به خپل کار کوو نو بیا خو هغه یو جنۍ پاتې شولو د هغې قصه به زر تر زره ختمول غواړي خو شاجي دا به راته وی چې دا ګلمکۍ څوک ده دا صحیح البته یو سړی وایي چې دا ستا ګلمکۍ ده او که نه صرف په نامه شریکه ده سړی څوک دلبر بابا ګل سالاره ستا خو سره ملاقات شوی دی که نه ګوره سالاره
ستا امانت راغشتل زما کار زه ستا مدعي یم او ګوام څنګه منې او که نه زما او ستا لاره یوه ده که نه बाबा वली ستاسو طبیعت ټیک خو دی که نه بچې زه ښه یم بابا څه به وایې ما ته مایس نه یې بچې مایس نه یې بس ستا لیدو له رالم ته سمله ته ارام وکړه سمله ته سمله ولې نه کرارې څه تکلیف خوشحاله ده دا ژوند هم څه عجیبه غونډه کیسیز دی چې څومره خوږېږي یاره سیوا کېږي تا سره د څه یاره ده زما هیر را یادېږي دا زما په وجه او ستا په وجه څه زما په وجه څه در یاد شول امیر جماله چې زه ژوند یم نو مه یېرېږه ستا دپاره زه هر قربان څوک در یاد شول زما غلام حسین لالا او ګل مکۍ غلام حسین ګل مکۍ داغونه دي داغونه داغونه دي داغونه ګل مکې دا څنګه پراټه ده دا خو ټوله کږه وږه ده سا خوا تلې ده څه دې خوا تلې ده بابا ته زما پراټې پورې خاندې نه 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 ستا پراټه خو بالکل ټیک ده ته به ښې کوږ دی زما پراټه خو دې ډېره خرابه تورابه کا بچې ستا له لاس ما ته هر څه قبول دی دا صندوق کولول غواړي چابیانې پکار دي مور مې ماله چابیانې راکوي څه
نو ته دې په څه طریقه باندې اچابیان نشي راخیستی؟ مور خو بې سوده نه ده، بهر کار کوي. دا ته څنګه زما لورې، زه خو د ویښې مور نه زوی راتښتم، ته د مور نه چابیانې نشي؟ ښه ودرېږه داجي، دلته ګورم. ای شابسې. دغه یې داجي پیدا شوي. ای شابسې. ای شابشي په دې چابیانو څه کې؟ دا ما نه مورې، دا داجي. را چابیانې زه تا غلو خو وینځه داجي سره دې زه خبرې کوم. ای شابسې. ای شابشي د خپل کور نه دې غلا شروع کا څه دې کول په دې چابیانو؟ تا نه بغیر نه شر کېږي، وبه ویم دلنو. حال راته ووایه چې تا په دې چابیانو باندې اخر کول څه؟ شاجي د ګل مکۍ تصویر غواړي. ته خوار مشي، دا خو ښه ده چې زه راغلم. شاجي د ګل مکۍ په تصویر څه کوي؟ حال به درته ووایم، خو په دې کوکۍ باندې لاس کېده، ګنې نو نه بیا ستا خیر شته او نه زما. ای شابسې. ها ته کښېنه، دا لوبه خو راته ډېره لویه ښکاري. لوبه بدله شوې ده، ګل مکۍ مړه کوي. څوک؟ سالار وایي چې دا جنۍ زموږ د ګینګ دپاره خطرناکه ده. او تا دا دومره غټه خبره زما نه پټه کړې وه. اوس خو درته معلومه شوه که نه؟ ته راته ووایه چې شاجي ته څه وویم؟ انې بانې یې ورته کوه، دا جنۍ د نه مړه نه کي. ګل مکۍ له ما یو ځای کتلی دی، 5 لکه روپۍ پې نغدېږي. ای شابسې، 5 لکه؟ ای شابشي. زه دلته صرف ستا په حکم راغلی یم، صرف تا ده. منم چې زما په یو غوږ راغلی. بس نور مې مه مجبوروه. تا نه مجبورم بچې، خو زما مجبورۍ ته وګوره. زه په سپین سر رور کره کېناستم. تاسې ځان سره بوځم که نه؟ د دې دپاره زما زه ستا د پلار کور ته ځم. امیر جبال په سپینه ږیره د واده جوړه کې د مشالو مبارکي واخیسته. او زه په تېر وار د رور لاس ته کېناستم، پشت خاوند کې لکه کونډه. محموده د رور کور راباندې مروانه وه. زما دپاره سباون له لاړ شه، زه در سره ځم که نه؟ لالا، محمود تا ته تیار دی، مونږ دواړه ځو. دی دواړه به زه رضا کوم. راځه محموده، راځه. محموده، تا سباون داسې یوازې ولې پرېښوده؟ تا ولې داسې کول؟ لالا، محمود خپله غلطي مني. دا زما غلطي نه ده. لالا، کشران خو دغسې غلطۍ کوي او مشران یې معاف کوي. محموده راځه چې ځو. زه په خپله ورځم. مورې ته تکلیف مه کوه.
हेलो गुल मके दा देव दा सुमरे सिमुने दी तासरी संगा मनी हो कना दास्ता सजा ده زه تا دپاره درغلي ما ته ما سره میلاوه نه شوې ولې او زما څه ذاتي مسله وه ته پریشان یې نه دروغ وي ما نه څه خبره پټې ګل مکې زه ستا په شانتې خو نه یم تا ته خو زما د ژوند ټول رازونه معلوم دي هسې به وم ما سره بیلنس کم دی زه درته زر زر یو کار ویم ښه وایه زما بابا سره به ملاقات کی هغه ته به د شومر او زما د رشتې وای شومر ما سره مسلسل رابطه کې دی بابا ما څه ګناه نه ده کړې بابا دغونه دي دغونه دغونه دي دغونه څومره غلا ده ستا په زړه کې ستا په سوچ او ستا په فکر کې غلا ده غلا یو لوی غلا ده څومره خیانت دې وکړ زما په اعتماد کې دا زما غلطي وه چې تا نه مې شومر جوړ کړ خو سوچ پټې خو پټېدی نه شي زه دې په محمود یادوم خو محمود ته نه جوړېږي نه
ستاسو خیال دی چې ته به سمون پرېږدې ته داسې نشې کولی دا لیونتوب پرېږده بدل که د حالت دی تا ته زه لیونی ښکارم زما نه دې لیونی جوړ کړی دی ته به نه ځې ته ما سره فریب مه کوه محموده محموده ما ته دوکه مه راکوه محموده مه کوه ته ما ته دوکه نه راکوې که نه محمود زما دی دور نه ځې بوډۍ سترګې او پیغله لور ټیټه ملا او دروند پڼ بابا ما څه ګناه نه ده کړې لوی رب گواه دی رب د مخلوق سر یا ربا زما د لور ګوام ته او د خطا منصفم یا ربا زما د لازمونې لور خطا معاف کا شاه عمره کور ته راشه که نه زه خو دې په انتظار ستړی کړم شاه عمره تدومو الله دا هغه بابا دی راشئ وګورئ چا مړ کړی دی دا خو ټارګټ کیلینګ دی د ده ګناه څه وه ده خو د زوی د هغه خلاف احتجاج کولو د خاموشه احتجاج حاکم دته نه و دا وخت د جوش نه نه د هوش نه کار اخیستل پکار موږ د میره جان بابا د قاتلانو خلاف احتجاج کوو میډیا به ممتاز سره پوره مکمل تعاون کوي لوچت کوي کړ مشالو مشالو ناوی توبم ستا تنهایی نشي ختمولی ودلی د ناوی توب نه په لاسونو د نکریزو ګلونه نه سندرې نه تمبل نه وران اوربل نه جنج او نه ګډه غلطه مې وي تا ته څوک ناویم نه وی بند درته وی بند
څومره لویه فاصله ده ستا او د امیر جمال. ستا په ځوانو سترګو کې یو بوډا انتظار دی، بوډا انتظار. شالو परेशान है ना खफाई ना ته یوازې ځکه عمرې کوي چې ځان له یوازې عادت شي هغه بیا په ګڼه کې هم یوازې وي. دا طنز دی که ستا تنهایي احساس یا کیدای شي چې دا زموږ د عمرونو فرق وي. مشالو ته په دې کور کې زه اولم لیدلی یم. کشور سره ما ځان داسې محسوسو لکه چې یوازې یم. ته ځانم بدل که او مام نه به ته یوازې او نه زه. خو وخت سره څه وکړم؟ لویه خلا ده تر منځه ډېره. د بوډاتوب احساس ماتم کیږي. مودې وشوې چې ما معاینې ته نه دي کتلې. زما عمر ستا آینه ده، ځان پکې وګوره. ته وایه راج محمده، دا یوه فیصله ما تا ته پرېښې ده. ما فیصله کړې ده د امیر جمال د مرګ. دا کار خو اوس نور هم آسان شو. دا کار به بل سړی کوي. څوک؟ سالار. دا زموږ خانداني معامله ده. د سالار معامله هم ذاتي ده. لالا په ما دې باور نشته او که امیر جمال له ژوند اوږدې. ژوند ولې اوږدوم؟ څه مطلب؟ یو روغ سړی پې را پیدا کوم. زموږ پکې څه فایده؟ یو جینۍ معلوموم. جینۍ څوک ده؟ زما د یو کس غلطي صحیح کوم. نو بیا؟ د امیر جمال پته مه کټ کوه، ګیم ورته اوږد که. دا تاسو وروڼه څه سلا کوئ ها؟ راځه لونه د خور غم کوي. ما ته دې غټه پره یاده کړه چې خویندې کیني وروڼه ستایي، چې وروڼه کیني خویندې بل له ورکوي نه. خو کله کله وروڼه غلطي وکړي د خویندو په ورکه کړي. او لالا ژوند تېر شه په غلطه غلطه کې. کله کله په خپله غلطي ټیک شي قدرتي طور. شومره راشه، ما زما د بابا نه وغواړه په عزت احترام. زما بابا ته ووایه چې ګلمکۍ زه په ډولۍ کې وړم. زه څنګه ووایم؟ زه به داسې څنګه ویم؟ ستا څوک شته نه؟ نه. زما هم څوک نشته. یو بابا زما ټوله دنیا ده، لویه دنیا ده. شومره ته راشه، یو ځل خو راشه. ما خپل پلار ته ټوله کیسه رښتیا رښتیا کړې ده. زه به راشم، خو چېرته راشم؟ زه تا ته اډرس در کوم. زما د بابا نوم غلام حسین دی، بل اورنګ باچای ملګری دی. ته به راځې شومره؟
مزل د اور مزل دی اوس د دار تر دلدارا مزل د اور مزل دی اوس د دار تر دلدارا زویلم چې سوځېږم د کلي او تر ښاره